بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان مظلوم ملت ته خدای دې وکړي چې قبول کړي، خصوصا د کابل ختیځ زون د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو ته. زه اجمل احمدزی د 12مې حوزې پخوانی امیر د نوي کال مبارکي وایم. ټولو ته دې نوی کال مبارک وي. په خپل وخت سره مې ستاسو خدمت وکړ او هر وخت د افغانستان مظلوم ملت په خدمت کې یم، تر څو چې ژوندی یم د ولس په خدمت کې یم. هغه ورځې نه چې شپږ نیمې جلسه شروع شوله، زموږ سره وعده وشوه چې هیڅ یو امیر به بدون د کوم دلیل نه ایسته کیږي. که چیرته کوم امیر خاین کیږي، هغه به ځي زندان یا محبس ته. په دې وروستیو کې له موږ سره شخصي مصلحتو په اساس باندې زه لرې شوم او هغه درې وعدې مې چې مظلوم ملت سره کړې وې، هغه مثال اول داخلي کړۍ چې په اوزه کې وه، هغه مې ورته منفق یا مې ایسته کړه. دومره وعده مې دا وه چې ارزان قیمت یا د احمدشاه بابا مینې هغه زورواکي تورې شیشې موټر لرونکي پیکا او راکټ به چې ګرځول، په خلکو باندې ظلم کوو، مظلوم ولس باندې تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه مې هم سرکوب کړه. درېیمه وعده مې دا وه چې د احمدشاه بابا په 2 څلور لارې کې په خلکو باندې په زوره ظلم و ستم پیسې اخیستل کېدلې، مافیاوو به ترې سود اخیسته، هغه مې هم سرکوب کړه او میثاق امنیتي په چوکاټ کې عملیات موفقه ترسره شول. نور قضاوت ستاسو مظلوم ولس ته پرېږدم. والسلام.